کچر یو انسان ته دعای قنوت یعنی اللهم انا نور زیاده ورته نه ده یا اللهم انا خو ورته یاد ده خو لیکن انتهایی زیاتې غلطیانې ترې نه کېږي. نو آیا دا انسان پویتر کې د اللهم انا پسې بل دعا ویلی شي کنه یعنی اللهم ربنا دعا یا بل دعا پکې ویلی شي او که نشي ویلی؟ یو دا خبره به ان شاء الله په دې ویډیو کې کوو. یا دغه شانتي کچری یو انسان اللهم انا پویتر کې وای او دې کې تنه یو ټکی پاتې شو یا دوه ټکی یا درې ټکی پاتې شول، نو آیا په دې انسان باندې سجده سهو شته دی او که نشته دی؟ درېمه خبره کچری یو انسان اللهم انا د قصد نه یادوي او ټول عمر په وترو کې اللهم ربنا دعا وای، نو آیا د دې انسان دا وتر بیا کیږي او که نه کیږي؟ نو دا درې واړه خبره ان شاء الله مختصر الفاظو کې زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم. کوشش وکړئ چې دا ویډیو ضرور وګورئ او په دې مسلو باندې ځان ضرور پوه کړئ. ټیک شو جی؟ نو زموږ عزتمندو اوله خبره کچری یو انسان په وترو کې اللهم انا وای یاد د ورته خو دی اللهم انا وی لګیا دی نو یو ټکی ته نه پاتې شو یا دوه ټکی یا درې ټکی ته نه پاتې شول، هیر شول ته نه، نو په د باندې سجده سهو نشته دی. ټیک شو؟ په دې سجده سهو نه لازمیږي. ها کچره مکمل اللهم انا ته نه پاتې شو یعنی صورت او ډایرکټ سبحان بالعظیم ته د ښکته شو بیا په د باندې سجده سهو لازم ده. ټیک شو؟ خو که یو ټکی دوه ټکی ته نه پاتې شول بیا سجده سهو نشته. ټیک شو؟ یو دا خبره برابر شو. دویمه خبره کچره یو کس دی هغه ته اللهم انا د سره ورزینا یا اللهم انا خو ورته ورزي خو لیکن انتهایی زیات غلطیاں نه پکې کیږي، نو دی بیا د اللهم انا پسې باندې بل هر قسم دعا چې د یادې کنه چې کومه د قران پاک او حدیث شریف نه ثابت هي صحیح دعا وي دا پکې بالکل ویل شي. ټیک شو؟ بهتره دا چې بس اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دعا دی پکې بیا وای یعنی چې څنګه صورت وای کنه د اللهم انا پس شانتی به الله اکبر د پار لاسونه اوچت کی دواړه وګونو ته او بس او بتلی بس صرف وای اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا به وای بس الله اکبر وای سبحان رب العظیم تبخکت شي بس دا اللهم انا پسې بالکل د لپاره صحیح دا بیا. ټیک شو؟ که دا دعا وای که بل دعا ورته یادې داسې چې صحیح دعا وي هغه پکې بالکل ویل شي د اللهم انا پسې کچره دته د سره یاد نه ده یا یاد ده خو لیکن انتهایی زیات غلطیاں نه کیږي بس دې بیا اللهم انا نه وای دې دغه دعا وای خو سره د دې به کوشش کوي چې اللهم انا اقوا یادې صحیح طریقې سره دې اللهم انا یادې ځکه چې هغه ډیره بهترینه دعا ده بیا. ټیک شو؟ اوس درېمه خبره کوس یو کس ته اللهم انا ورته د سره یاد نه ده یا یاد ده خو لیکن انتهایی زیات غلطیاں نه پکې کیږي او دی اللهم ربنا آتنا دغه دعا ټول عمر وای دی بس وی راشه دا خو مزه ده اللهم ربنا آتنا دغه ټول دعا دا خو لګم دا دوه درې ټکی دي اللهم انا خو ډیره ده نو سره بس هغه یادوما چې هغه پکې بیا ویم بیا په ټیم ډیر لګي په مونږ باندې او چې اللهم ربنا آتنا دعا پکې ویم بس ضرب مونږ ختميږي نو بیا دی دا خنه کوي ښا ځکه چې ډیرو زیاتو روایتو کې عمده کا دعای قنوت ثابت ده، په بعض روایتو کې قنوت نازله ثابت ده او په بعض روایتو کې دعای قنوت ثابت ده یعنی اللهم انا چې کوم مونږ وته وایو نو دې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دغه دعا فی الحال وای چې تر کومه پورې د یاد کړی نه ده صحیح طریقې سره الفاظ برابر کړی نه دي تر هغه پورې دې اللهم ربنا آتنا دغه ټول دعا وای خو همیشواله دې پدې باندې نه کوي اخوا دې مستقل کوشش کوي چې دې اللهم انا صحیح طریقې سره یاد کړي. ټیک شو؟ امید دې چې ان شاء الله پدې خبرو باندې پتا سو پېښوي پدې مسلو باندې پتا سو پېښوي ک بیا پکې درته س مسلوي س کوېسچنې نو کمنټ کې او ای زب ان شاء الله تاسو باغې باندې بیا په کمنټ کې پیکم. ټیک شو؟ کوشش کوي دا ویډیو ډېر شیئر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي پدې مسلو باندې ځان پوهیږي او تاسو ته دعاګانې کوي.